ملکه او دادا زه په خلاص څو سیخان مې درله درکه سیخ پخوم او تا دې در کوم او تی په سپوره خورې مې لپاره مې قرباني کړې که نه چې دې ونه خورم څه کوې نو دلته خو ټول لس سیخانې یې پاتې او تا 60 سیخان نه درز ویستو بیا د خوراک شی او مساله دې مې ډېره کړې ده لاس خو ته وبه ډاکټر مه کوه ژبه او بیا څه چل دی د خیره کړی ګور چې هغه ونه سوځي سیخان خو زه کړیا ګورم د دې هم د سره غم دی خدایه نو وره 1.5 لک روپۍ باندې مې اخیستې او چې ویې نه خورم نو څه به کوم نو خپله بیا خورې کله والیاله به غوښه نه ورکې ولې شته اوبه پکې شته ښه سر بېبي ته کېږده تر هغې ته هغه پخوه وی تا ته چا ویل ما غوښه خوره وی خدایه وی زوریا چېرته دی و زوریا زوریا څه چل دی لالا چې داسې چغې در راغستې ټول کلی دی په سر راغستی دی چغې مې خود راغستې دي غوښه مې خوړلې ده خېټه باندې مې درد دی او پړسېدلې ده ډاکټر ته مې بوځه ډاکټر ته مې بوځه د ډاکټر راوله تا ته چا ویل چې دومره مال ورکوزوه هلې دا راواچوه ولې هغه راواچوه یو سیخ راکه او دوه راکه وایي ډېرې خبرې مه کوه ډاکټر ته مې ویسه اوس او بس ډېره مزه یې کړې وه نو په څه کې دې ویسم ډاکټر ته اوس په څه کې خل وړي ډاکټر ته لاسګاډ یې راوړه چانه چا نه راوالم لاسګاډي خو دا د خبرو وخت دی څو ځل مې درله ویلي چې خپل لاسګاډی واله تر څو پورې به ګاونډۍ نه موږ لاسګاډی راغلو یو لاسګاډی نه شي اخیستی یاره نو ته دې خوا راشه راشه دې خوا څه چل دی لاله راټیټ شه لږ بیا څه چل دی ته ما سره دعوې وایي دلته لاسګاډی راوړه منډه دومره یاره خو منډه وایي خدایه څوک خو نشته دا ولې کاکا هغې ډېره خوړه دی په ځان نه دی پوه شوې حاضر هم چت شه د خیره دا مې راوستو په ځان له خو دې وړلی هم نه شم خدای خیر یا په مزه په مزه وایي چاړه چې هر څومره د سرو شي نو په ځیګر خو یې ځان له خلک نه منډي که نه دا موږ سره خبرې کوي زر مې رسوه بالغ واله په مزه په مزه په مزه سمله 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 ډېر مه خوځېږه چې نقصان به ورګه 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 زه راځه عبدالله دروازه سره بیا رابند په مزه په مزه لختي ته لاړه نه کی بچه پردې ماشوم ونه وی وای زر ځه که نه وی خدایه روان یم که نه نو وای په غزا ځه که نه وی زه روان یم ظهور الله دې خیر وکړي دا وایي دا وایم درته دا لاله ووایي د ده نه پوښتنه وکړه ولې ایب کاکا ولې په یو 20 سیخان مې وخوړل ها وای 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 یو 2 کیلو کړي کې پخ کړي وه دومره شی نه یو څلور ورسره وای ډوډۍ یې وخوړې وای هېڅ یې نه دي خوړلي تا خو بیا هېڅ شی هم نه دي خوړلي ټوله میاشت راشن دي ورشتې دی او څه شی دي نه دي خوړلي یو بوتل به دې راغستی دې کې د بوتل دی شته دې ته وګورئ زر یې هسپتال ته ورسوه زه زنده‌باد دا چا سره کیسې کوي یو خو دې تنګې کوڅې دي لالانو وای وای زور دا وړي هسپتال ته مې روان کړی دی او بس لږه روټۍ ورشتې ده او ډېر بېدمه دی لالا ډګه خو نه ده خو ډېر زیات پړسېدلی هم دی خېټې ته وګوره ډوډۍ پوښتنه ترې خپله وکړه چې څه وایي درته د پاسه پې ودرېږي نه همدا چل کې
یو کیلو ګنډېرۍ به دې راغستې وي مړه بوتل خو دې راوانه غوستو څه خوند وکړو ګنډېرۍ مو له راواله په وخت اسپتال ته ورسوه شی پړسېدلی ادرس نه وي ټول کلی به پې وران کړي دا دې بیا مې وړم خیر خیر مننه جی